مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به هلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که وغیره پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو راتښتېدل به، د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي سرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ته لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله یې دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیہ السلام دا سوچو کو چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شام او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله. نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د ملګرو ووت په اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملي شي او چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې د قافلې پسې د تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی راودوي چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي مونږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي نو نبی علیہ السلام تیاری وکړه دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پناه ورکړې ده نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و دې لاړ مکې مکرمې ته نو په مکه کې یو لوی کافر د امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده امن هم ورکړی دی نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه او چې چا نه یېرېدل همغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له ورغی دې سعد ابن معاذ ته وایي دې صحابي ته هلکه څنګه بېغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړ افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوي تا ته مې چل خوړی سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکئ به څه دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي
نو دی میلمت وی دی صحابی تا سعد ابن معاذ تا الکوی تا خود ما دوست تے او گوری دا ابو جہل دا زمون سردار دی پا دا آواز مرو باسا دی خود ما دا مخطا تا غگ نکر پا دا سلچ غیر او باسے وی خواه زموستا تعلق دوستانا تال تما سر راضی دا تا سر نو تا دا دی خپل کلیوال پر او کلوزه دی پری خودم وی تخو پا قلار کین امیتا وی ستا متعلق و نبی علیہ السلام ویلی دی چی امیه با من وجو تا خو نپری خیر معاملہ دل طرف دفشوا او دا سعد ابن معاذ مدینی تلال واپس او چې دا امیه کور تلال نو خزه تو یا خزه وی ته خبره وی وڅ وی هغه میلمه د مدینه راغلو دا غو د ابو جهل ګرمه رااله ما د ابو جهل مرسته وکړه وی چې نبی رسول الله مو چې مونږ به امیه وجو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وای اخو رشتیا خبره کوي اخو دروغ نه وای او دا هغه خلینه وتر چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریبو چې د اسماته ته تللی وي دومره یاره پیراله خدا وته وی مړه مې یریږه بے غیرتا هغه دلته نشی راتلی او تبار سله یریږي نه کنه وی دروغ نه وای چې دا خبره د خلینه وته دا نو څه چل دی ارزه کې چې په ګوتو ورالم دا مې دې پوری دته وی چې د مدینی خلکو له پیدا دمکې ورکول بیت الله ته نه پرې خودل خدای اوس عجیب نظام کوي دلته د بدر غزا جوړ شو اسنګ جوړ شو چې نبی علیہ السلام په دیار لسم د رمضان په دویمه هجره کې صحابه سره میټینګ کوي ځکه چې زو قومونږه هغه تجارتي قافلې لا اغه دمکی ورکو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو تاسو خو خد کڅوک را سره په خپل خو خزه هم او کڅوک نه ده هم دا سه جنگی لخر له مقابله له نزل نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو څوک سپات شو دي چې څنګه مدینې نه په دیار لسم د رمضان اوتل بئر ابي عنبه وتوي د مدینې سره خوا کې یو زید یو خشتق خوږی او بوي خلکو بداغې د مدینې توبه راوړل چې ال تور رسیدل نو پیغمبر علیہ السلام ټول صحابه کینول چې کوم ماشومان هغه واپس کړ وی تا والد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کړ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا واړه صحابه کرامو اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ دے واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپ جلاش کہ نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام اغلی اجازت ورکړه وی راځي چې څنګه دغه دینه دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوی التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وی ته مدینه ته د مدینه امیر شوی تر سوچ زنیم راغلی زما جان قائم مقام بته دی واپس او قافله او دو جاسوسان اولېګل د یو نوم حضرت بس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېګل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو دغه تجارتي قافلې مولا جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده مونږ یې کم ځای مخو دا دواړه تورسو د روحانه چې صحابه کرام لګ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا وتوي هغه صفرا ته ورسېدل نو هغه دو جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم دو جاسوسان هغه پیغمبر علیہ السلام تعالی وی سید وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد د پاره د ابو جهل لخر را روان دي نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابه سره مشوره وکړه او د ابو جهل لخر ول څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګی دا غره تجارتي قافله مشر چې ما زما د پاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې زم نو روتی دي نو یو هغه یو کافر او زمزم ابن عمرو غفاری هغه له یو تیز اوخ ورکو وی پدی اوخ بزغله او ځان مکه ته رسه او مکه کې د اعلان وکا چې تاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت دا ابو سفیان اغي زرا لګلې اغي وی چې زمون مدد لروزه مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تلل چا به بل مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه به نیوی د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت کا او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوز یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې بیا د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولئ ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار ابو جهل په دې سردارانو ګرځېدل چې داس مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به کوو وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه یم هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دی پام کوه ګوره ونه ځې وایي نه ځه چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشه ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځې ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړه یم او دوه نوکران به زه ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګ لا خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه دي دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان لا اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وایي ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسوم نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې ویل چې ګوره دې د نه ونه تښتي د سوکې تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه سوکې به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ور واړو متختم به ځم به نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتي له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو د شئ څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دی غلې غوندې راپاسېد خپل اوښ له هغه هلکان خو ورته پیو هغې ولې زر رامنډه کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتي د ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدای پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې رامنډې وهې هېڅ حاجت هم نشته تاسې را پاسې چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې اخره کې خدای بدر ته ورسو تا ته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره وغوښتو رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خور کې اوښ سمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرگ زیت ځان ورسوي فی سلاسن درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرگ زیت درې ورځو کې ځان ورسوي وی دا چغه والا وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او التکم دا چغه والا درې چغه والا او بیا د جبل ابي قبيس ته براو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګر واغښتا او غیلان درو غردولا وی هغه تیګر ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه اخو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دي دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دي او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبر خورش حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبره داوا کړی و خو د خزو نمنو خبر اوس استاد خزو د پیغمبره داوی شروع کړی وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی په ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خواله اعلان وکړي د قافلې خبرم والو د قافلې مدد لرو قافله روانه شو او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل زرو نم زیات جنگ پاتې شوی زر کسان دي زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 ور سره اسونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زباده به کول 300 شاه سواران وسو سره او خان او ټول مسلح او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار دسل دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلي هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوته نو اته سره توري دي دوه سره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره 2 اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسې چې د سوارلې خان دي درې کسان به پسوریدل لکه دوه په سوارو یو په پړی نیولې یو به برخته ده چې ستل کېده به بل به کوزیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان مرګري دوه غسر مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکوزیده وی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را وی د خدای رسول تبه نه کوزیږي تکینه او زو علی بکوزیګو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ کله به علي کوزیږي زه به برم ته به نه کوزیږي وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات خوښ دی وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د خپلې به یې نیوه نوم به به رسوال داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوه سونه اته تورې شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډنګونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره او لوی د جنگ په نیت را روان دي ولا تکونوا کالذین خرجوا بطرا قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیده وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې او چې څنګه راغی نو اوښې سملو او په توره ووو او دا هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدی هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو خور دی بیا پیغمبره د خوبونه نه دا دی بل پیغمبر پیدا شو او پته به وسو لګي چې وینې به زمون خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي دا دویم خوب شو دی خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولیږل هغوی واپس رالل دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل جاسوسان ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول مشوره ورسره کوي ودرېد نبي علیه السلام لاولې دا خبره وکړو ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي لقد كان لكم في الفئة څنګه دی فئتين آیا دوه ډلې دي یو دا ده یو هغه ده ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو که دې بل باندې ور دی هم ګټه ستاسو ده اوس تاسو فیصله ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر وکړ وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې وطن مو ته پرېښود بچي مونږ نه پاتې شو چا نه ښځې پاتې شوې مالونه پاتې شو ځمکې پاتې شوې 400 کیلومتره هغه وخت کې دوی هجرت کړی مونږ ته دومره مزل وکړ په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي 3 کاله ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې د ونو پاڼې م خوړلې دي ستا په ملا مبارک کې لرې غورځولې دي او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړې دي حبشې ته هم ته هجرت وکړو مدینې ته ترالو اوس هم موږ نه پرېږدي موږ له پیغورونه راکوي انصار راته لمسوي د مدینې یهود راته لمسوي منافقان راته لمسوي او بیا زموږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زموږ په فصلونو مالونه سوځي د الله رسوله زموږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده په هر یو چې ورځو موږ درنه نه رستو کېږو حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړ حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دا ډېر ناشنا تقریر وی دا الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس ای مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسه وی دا الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ به دنه تختو داسې چته کې مونږ به لکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته زتا او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگيګو او ستا په حکم چې څه دې خوښي هغه بکو او د الله رسول چې څه ته خدای وی کوه مونږ در سره چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بیا आवाज وکړه اشیر علی ایها الناس ځکه انصار لاغ نو کړي خلک مشوره را لراکه ځکه د مدینه انصارو چې پیغمبر علی السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړي چې مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو مونږ به مدد کوو دینو ویل چې مونږ به تاسو سره باروز جنگ بم در سره کوو تاسو په مرګ کې نو حضور پاک په اشیر علی ایه تم تیار دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې تاسو سره د خدای خبرې نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه تاسو په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تاسو سره بیعت کو نو مونږ دا خبر پکې نه وکړي لیکن دلته کې زوالال موضوعات مدینه انصار ټول ولار دي قسم دي چې د دشمن یو غنه تاخ وجود تر نشي الا بس تا وجود تر دشمن غلا او چې مونږ ټول مړ شو نه تعالی را نږدې کېږي اس فکر کې ونه کې بس زما مشوره دار چې د خدای د طرف نه تاسو حکم دی هغه روان شه مونږ در سره یو چې دا خبر او کړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو فیش په ډیره خبره ده وی خانو د خدای حکم خدا دې ماته چې دا دوه ډلې دي تجارتی او دا یو بلا چې په هر یو ورده نو دا به تعالی درکوم خو زماره دا چې دا د ابو جهل د لخر والا دشمن خده په دې بل نه ورځو دې له موږ صرف دمکې لروته چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو لخر راغی ورځو او فکر مکوي الله مدد موږ سره دی اگر دو کسانی ولېګل وی دی لا شه معلومات کوي چې د ابو جهل لخر به کم ځای را رواني او کم ځای به هغه لاړل او صحابه کرام روان شو په لار روان دي هغه چې څنګه لاړل هغه بس بس ودی نو دا بدر چې کم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغله دا دو صحابه او دا کوي مشکونه د وبوډا کول او خانه هغه یو ټیلا والتا سملولو او رال د کوینه مشکونه راکې د کوي په غاړه یو سوجي نه کېږي هغه مو د کوینه وبوري هغه یو جنې بل ته و چې زما قرض راکړه ابل جنې وته لک صبر وکا د ابو سفیان د قریش قافله را روانه ده او سبب بدل تر راشي نو زما سره سامان دیغه په خرج کما نو پیسې به نقد کم مطالبه خپل پیسې درکم اوس دا صحابه دا خبري اوري دي هغه خو ده مشکونه ډکل او په خوانو کې نه کې خودل او راغل نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سي دوجی نه کې یو بل سره په جګړه یو د بل نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قابله سره قافله دلته سبا را رسیږي دا قافله چې بدلی دی به یو ځای کې دمک ولا نو هغه بس خرید او فروخت خلکو سره د علاقه کو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسیږي حالت ابو سفیان ته پته لګېدلې و نو هغه خپل جاسوسان هم خوار کړو او په خپل هم ګرځېدل ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه د تلیم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه غرونه دي او په غرونو کې دنه لارې دي دلته لاره ده الته لاره ده الته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې نه چې د لارو کې مسلمانانو له مخې له ورنه شو نو هم ګرځېدل لګیا دي او معلومات کوي چې مسلمانان کم دي دې کوي را رسید ابو سفیان چې را رسید د کوي په غاړه غجینه کې ناشته غجینه کو ته وسه ناشنا خلک هم نه دي لیدل په علاقه کې څوک ناشنا خلک هغه وینا ناشنا خو مونږ نه دي لیدل وسه ګاڼه ګونه وینا یره یو دوه سړیوس دل تراله او د دې کوي نه د وبو مشکونه ډکل او لاړل وی پسو پیاده راغلو کو پسارو باندې وینه په خوانو راغلو وی خوانه کم ځای سملولو وی خوانه غټېلې شاته سملولو غونډه شاته ابو سفیان ډیر خيارو چې هغه خوانو لورغه نو خو چې ځای کې سملې خامخه پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه خوانه
هغه پچې وکتې نو هغه ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکي د مدینې د کجورو هډوکي دي دا خانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه هډوکي په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو هم دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخې د قافلې د دریاب په غاړه کې روخې بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه ده هم په دې لار روانه چې زمزم متویلو چې په دې پلان کې لار روانه قافله راځي ابو سفیان غوس رخ بدل کا هغه په دې لار راتل هغه بدر تر نږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بل غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابه په لار کې ونیول تاسو ته یو کسو کې غیزان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو موږ د ابو جهل د لخر خلک ری وستل داسې اوس نبی علیہ السلام مونږ کوي دوی وحی لګیا دي د ابو جهل د لخر کله ابو سفیان دروغ وایي هغه ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لخر را رسیدلی هغه خو د ابو سفیان د قافله ده کړ نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لخر یو د ابو سفیان جدي به پرې خودل وی خدا ابو سفیان لخر کم قافله کم ده نو هغه بیا یې موږ د ابو جهل د لخر نو دی بیا سپېړې ورکړي چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافلې دی به او محمد خدا ابو سفیان ها کم دی قافله نه ماته موږ څه په موږ د ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وی چې دروغ د توي نو پرې ده او چې رښتیا راته وای نو وه ورته الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راوله وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی وی څومره کسان دي وی سیف شمیر راته نه دی معلوم وی صخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نه یا لس نه لس خان لالی او دا غي وخه خوري حضور پاک په بس یا نه سعودي ازر دی دا نه سو د زرو په مینس کې دي صحابه ته ویل دي غرنه پوری دي هغه دلته دي امون دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوي خو ډیره خدا که نه کوي چې زو واپس صحابه وی دا الله رسول جنگ به څنګه نه کوي اوس خو واپس زو سبا برا پورې خلک خان دي چې هغه تجارتي به سر او سامان قافله وا ناغي پس تلل او چې کم لخر راغی دا تورو نه زو ولا ناغي نه تختی او سوخا مخا جنگ کوي اولی به جنگ نه کوي د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مر شو شهید شو جنت تلار که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه په دې په اسانه رضا کې چې مړو شنو چرته بزو خو جنت ته راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته بزو کړ نبی رسول الله ډېر دا چې کوم ځای جنگ شوی دی بدر وته وای یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی دغه کیو په پاکي خوږی وي خلکو وړي دغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبی رسول الله څنګه بدر ته را داخل شو د دې نمخ کې د ابو جهل قافله راغلی و د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز او هغه ویني ولې بس یو بل سره مخامخ اوس مخامخ دي شګي دي او بم پکې نشتا او شګ شلاکه شګ نن هم دا نو نبی علیہ السلام الته کې صحابه ته خیمه اخی کې بای صحابه علی نبی علیہ السلام لا ویسه ته چې دلته کې دا پمون دی رکه د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسه دلته مون دی رکیږي که اسی وي خدای د جنگ نه دی بل خوازو نو بل علاقې ته لار شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران بر پسې راځي ته به سره جنگ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه تا خوښي حضور پاک او فرمایل د الله په حکم
یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغه کې اوبه درېدې بای صحابه وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم تېره کړل او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل به خو چې منډه به یې واله را پرېوتل به حضور پاک هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې کړ زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک کو د اوبو انتظام یې راله وکړ حضور پاک داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تا یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې ځای نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې غوښتل تاریخی دعا وی الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوک دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدل جامې دوی چولي او دا چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبل پیروان بے سره بے سامانه دي خدای دوی سره اس وسله نشته صرف دغه څو توري دي خدای هلته ټول مسلح دي اس وسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به نه ذلیل کې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګورې خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کې الله ما به نه ذلیله کې ګوري او ما به نه بې وعده کې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دې ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه هم دې پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک شلیدلو جامو علا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا سوک پاتې نشي
جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوته. حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشت او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله، د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه، په دا کافي دی. نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده. څه چې کېږي فکر نه کوه، بس هېڅ سوچ چې ونه کړې، هېڅ فکر ونه کړې، بس چې څه وشو شو بس. دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیہ السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې. صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا، نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر. دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی، دوی ته به شکست ملاویږي، تاسو له به خدای فتح درکوي. وی ما سره خدای بل امداد وکړ، ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له به خدای کټه درکوي، هغې له به خدای شکست ورکوي. نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود، وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله. وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی، دلته به فلان کی پروتي، دلته به ابو جهل پروتي، دلته به امیه پروتي. یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښود. یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشتی او په کم ځای لاس یې ښودی دی، وی په حق ځای سار لاغه کافران مردار پراته وي، د هغې نه لږ اخوا د اخوان الله پورا مدد وکړي. اخواته 1000 فوج مخامخ، د خوا 314 غریبانان، مسکینان، فقیران، بے سپلو بے صادرونو والا. هلته کې پکې عتبه تقریر وکړو. نبی علیہ السلام سره د صحابو هم بدر میدان ته ورسېد او د مکې کافران د ابو جهل لښکرم بدر میدان ته راورسېد. دواړه یو بل سره مخامخ شو په هغه میدان کې. او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لښکر په نیت نه ووته، د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت وتی، نو ځان سره جنگي سامان کم وړی. اته توري دي، شپږ زغري دي او یا وخان دي او 2 سونه دي، او د کافرانو د زرو کسانو لښکر دی او ټول مسلح دی. هغې سره او یا اسونه دي او 900 ورسره وخان دي او ډېر جوش او خروش سره دي. او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي، نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو، بعض کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو، لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم. هغه خپل قوم ته را جمع کا او وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو، او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه. مونږ خو جنگ له نه یو راغلی، مونږ خو دې له راغلي وو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو. دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه، هغوی جنگ کیسه وانغشته. بل یو کافر عمیر ابن وهب، هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شراغې او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو. قوم لراغې ویره 300 خوشا دي، وی اورګه ګورم دا 300 خورې لګ دي خو بازار نه وجني، زمونږ مضبوط لخر دي، مونږ سره نشي جنگې دي. کې دي شي دوی دوکه کوي
او د دې غونډې شاته دي ځان سره نور لخر پټ کېنولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو هېڅوک یې پیدا نه کړل چراغ حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګو شاته ورسره نور څوک شته هم نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره یو څو تورې دي ورسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلق وجني نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعض خلق مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه وي دی لږ ښه سړی و پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلق دی نو جنګ څه دپاره کوو مونږ چې په کوم مقصد راغلی چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي هغه قافله اسې محفوظ مکې ته ورسېده زما له جنګ نه غواړي حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ هغه سره به میلو شو به پوی کړو عتبه لرالل عتبه د مکې مشر و لوی سردار و سپین ږیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو عتبه قوم را جمع کړ قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ وی مونږ څه لروتی یو مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره یې وکړه وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ هم ترې خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تپوس وکړو عداس دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسیم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوی هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره څه جنګ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه د ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم و عامره وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره د کافر نور اوتی هغه چغې کړې وا عمره وامره ای زما روره ای زما روره بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی
نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وې او د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ ولا راوړه نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لښکر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام در کوم ما سره خدای وعده کړ اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمائی کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو دریس و دیار لس وصلد سر کم و طاقت پا لحاظ دناغا مضبوطو مظلم زیاد کڑیو او تکلیف کے مبتلا وے بیامداللہ خدای مددو کم نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نیغولی چې کله صفونه نیغولو غشی را واغشتا او دا سی راخکیه یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگ یو پوٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی راخکا وی استوی یا سوید نیخشا برابر شا صف کے او خیٹه باندې غشی راخکا بس اغا نیغ ورته د صف نه راووته وی دا الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه د سره وکړم وی زما خیټه دې خوږ کړه نه د ده نه بدل اخله صحابه م حیران خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک و قصدن دل خیٹه نه خوک کړي د سره خوشتبی وکړو غشي راخکا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام واله دا څخه اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خیټه خپل کړه بار بار اخکل کلا اردتو هذا یا رسول اللہ دا خدای رسول دغه میرا دا وجستا دا خیٹ اخکل کم او دا اللہ رسول ممکن دا کہ دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال دا خدای پا دربار کے دعا غوارا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک والا دیر پا من دعا غوختا صحابو صفونه چه کلا برابر کر نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسباب پر نظر خو مسلمان کمزور دی یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلاو پا یو دیر لوی شان و تکبر کی راغلی دی خدایا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کمزوری دی خدایا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچبا او زما دی مرګرو له خدای غلبه ورکړه دا دعای بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوز ولته به سره راکاږي دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې ولا یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي
ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوسته دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوسته دي زر دادی او زر د لما راوسته دي هیڅ فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابه ته لوم به د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فکر مکوے اس فکر چونکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکڑے 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے هغه جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزیدې نو مونږ ته د سره میګي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشي وي دي هغه تک کې سره شګي دي تک کې سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک تا درې الله رسول جی فکر نکي هغه زر دي زر مونږ دا راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلو جنگ بتا سو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکه او لگ لگ وه فضربوا منهم كل بنان دا سه معمولی ډب ډوب کوي لګوند چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله حضرې دې رب العالمین ورته بیا سوي بأني آیات مې ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وې 3000 نور تیار فرشتي ولر دا سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي او جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چې سکیږي چې کله جبريل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبريل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس نه ولید چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي ولیدي شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی سکه لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو نه اوس بدته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابی دی کوي رامي واسطه باز داسې مې ودرول چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراخ کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی دی چې زو وی چرته لاله خو شیطانانو کنه وی چې تاسو ز سینه ماغه فرشته رااله تاسو نه زه چې ته ټینګې دی شمه بس اخو ته لاله ابو جهل حق حیران شو قوم وتوی چې ګوره مونږ د تو چې جنگ نکو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپل لګي او خپل جنگ چې کله شروع کېده نو عتبہ خودی پیغور ورکوي استاد ویل ځکه جنگ نه کې هغه اوس په معلومه
شترمر وزر دلته لګولې دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه روځه. شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید، وی ولید روځه. ګور اوس بهادري دې ته وایي. دا زما له پیغور را کوي، اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنگ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنگ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبي علیہ السلام ته آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دا یې درغی. دوی درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړه څوک یې؟ یو یې د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې. وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله علیه وسلم اخرج الینا اکفاءنا، موږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رو رستے ہوئے نبی علیہ السلام ترتوی قم یا حمزہ، حمزہ پاس قم یا علی، علی پاس قم یا عبیدہ، عبیدہ ترزوی دوارا ترزامن حضرت حمزہ عبیدہ یو دا ترزوی او زوم علی درے وڑا ویستر. یہ سوک داؤنوی چی پردی وجنی او خپل بچ گئے. درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځاوه. علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. چې شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار، کافر درې واړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته، حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته، بیا شهید وفات شو. په مبارزه کې لومبې درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشحاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنگ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمائی، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه. وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم. للخصومه، خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبې میدان ته وتې او ګټلې مې ده، زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل، ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي، او خو د توري جنګ و دا ټوپک خو نو. وی ما وی خدای خیر پکې واچوي، په ځان ویرېدم. یو خو هم هلک دی، دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرېښودل. د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قتل نه پرېښود. 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي.
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما وتو کتل ما دي کاکا جی یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ته جته پسکه ما تفعلوا به ته پسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی کنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره رور دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم دی وی قسم دی د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم ام راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو ملګری دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږ لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابو جهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیہ وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي او چې ګوره دا کاکاجي د نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه دې جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک ول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په مالو به کوله اکه نن بچو ګور بیا د ما خلاصي نشته بیا د ګوتل چې تور نشم دی ظالم لا صحابه کم دی هغه دی ورپسې شو ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه الاواز ورکړه عبدالرحمن بچ مې کا هغه ته ما پس راځه
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو حضور پاک له بوزي چې امن ولا ورکی صحابه پسې رو رسېدل نو چې رو رسېدل نو دې پوه شو چې زما دا او خودرون دي دوه کسه په سواریو او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی له کېخو د زوی شاته وغورځاو زوی په دې وجه وغورځاو چې به مې دا اوخ لږ سپک شي منډه ووایي او بل دا صحابه په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه دا بوډۍ قصه به م یاد ای که نه زوی ناجوړ خدایا دا بیماری په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماری په ما کې خدای ما را د په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیہ السلام ولا راغی وی ټیم دی پورا دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نی راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار که او ده پسې شو بیا او پسې را ورسېدل وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک یم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به یې وجنی زه دې نبي علیہ السلام له بوزم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي ده ته وي پاسه وي نه پاسم دی ډېر وسې په دی کې خدای ته نه پازان یې پې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې کړي دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولا تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات یو لوی حال یې جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابي مونږ ته نظر به نه کړه درې ورځې په هغه میدان کې ایسار درې ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح یې مونږ ته وکړي لاړه څه درې ورځې ایسار بیا حکم وکړه او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کیو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې دا ټول د یو شل کیو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وې پکې وي دا دې کوي ته وغورځوې ټول یې کوي کې وغورځوې یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولې نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک وفرمایي زه باندې دلته خاورې مور ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبي علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه وکړ نو نومونه یې والا اخېستل ای ابو جهل ای عتبه ای شیبه ای فلان کیا یو نوم بخاري شریف کې حدیث ای فلان کیا نومونه اخېستل تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې راکړی تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده او که نه زوره نه ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دی چې زما خبره څنګه اوري هغه څه تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یا سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسو داسې نه اورئ زورونه یې ورکول نبي علیه السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کوم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرېږدي حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوښه نه شي وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به یې نه وجل هر یو کس به خپل رشته دار وجل د الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني د حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني او د الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته به دا وجني هر سړی به خپل رشته دار وجني چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پېژنو نه تره پېژنو نه زوی پېژنو نه ماما پېژنو او واقعي په میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووته هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی اواز پېژني حضرت ابوبکر چانه تپوس وکړو وی د اواز د عبدالرحمن نه دی وی دی کنه بس تورې د کلنګ ورته ورمنډه کړه وی درلم زه میدان ته درلم حضور پاک لکونی وی تبنوی بل څوک دی ورشي قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژند حضور پاک سره خو مینه ده هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو نو چې وګوره دغه دی که نه موږ له چیلنجونه را کوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج را کوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج را کوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواخیست او په لیټرین کې د هغوی په مخ کې وغورځول موږ چیلنج را کوي موږ ایسم نشي موږ دې سپیره کافر سره اوسم مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې خدای پاک داسې غیرت په موږ پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین نن موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مصله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږو دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو مونږ وایو زه بس هر سړی پېښه او خپل دین یې پېښه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخته فیصله ده صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیت والا پرېږده حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه
جبريل څه چلو کوم و اختیار ستا خپل د چې څنګه خوښه یې راوکړه څنګه خوښه خدا صحابه دې پوه کا په فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پرې ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره خلک چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو مونږ د مرګ نه نه یېرېږو فدیه ترې واغشته بیا چې د فدیه اغشته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دې پسې فدیه راولېږې نو دا یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کې فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کې دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی چې راوسته دونه وسره مینه ده دومره او دې پټ مسلمانو چې دې یو صحابي دا ورکړي تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنه نو تخصیصو کې کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټول شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وی دلالم دا کور والا نه تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب دی چې هغه کتل لاسونه ولا سخت لري دا غیر وجه نه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلال شروع نبی عليه السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فدیه را لې وروړي یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې تړنه خدای خبر تړنه خدای خبر او فکر مکو کو مسلمانې او مونږ د فدیه واغښت خدای به بدل درکې خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مورکه درواره باندې مورکه ورواره ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ او ام الفضل زما چاچی هغه لري بټو ورنکړه تا ورته نو وی چې که جمدیر عالم بیا به مال راکې او کومر شم نو استاد ونه دا ورکړي ایرواره وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرې یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لوروا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړ نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو کدا کله ودی دا امیل یو تغاله کې چولو نو هغه د ناز نه هغه خپل امیلم په غفیدیه کې کېخو او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړي د خپل زومنا نو چې کوم امیل لما مور خدیجه ما تا چولو هم پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه پیسې د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سره وکیو خکرا هغه داغه د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر وترا مخکش تاسو وتکتل دته صحابه خو پیښ وی صاحب ولی کدی خوخی د فدیه به مو واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو ناخلو تستا تر دې کاکا دې وی نه چې نور عالم دینه به معلوم وی خدای ابو العاص ته به واپس کو وی نه کوم خوخی نو د عامل به تصرف واپس کو
دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه چولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تو رسې زما لور به ماته واپس کی ویلې قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوس ورکړه او را رخصت اکلا یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را غردوله پګېړې ماشوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی علیہ السلام درو رسید رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وصله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږي هر وخت په لکه د الله یاره پیدا کې نو خدای به سره مدد کوي نو شکریا به ادا کوي لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریا به ادا کوي نن مسلمان څومره ډیر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د يهوديانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پورې دی رامنه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټم بم مسلمان سره شته غټه وسله میزایل هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نیر په دا دریاب په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خورل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا وستا کامیابی وي او د دشمن بني ازمون نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی بل میانس کې سره اخته دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مون ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله دا خدای مدد د سره بیا غړوړل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وسلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لکه دولت خو سره نه دي لکه تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي او یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی پیسہ خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي را جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ پکار د خو ټیکنالوژي دا لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم و انور سره ډیر و اعتماد په خدای لوی خبره فلعلکم فتقوا الله خدای نه یره خدای نه یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه د مونږ کله موږ د خدای نه یره په لکه رااله تقوا نشته کنه پر ګناه کرپشن رشوت داکا څومره ظلمونه شروع
هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره وه تننه پورې سړي زوی را نه غی خو چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کم ټیکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي. عوام یې تباه و برباد کړل ویس کړي دا وینې د عوام. اوس دې حالت ته وګوره موجوده حالت څوک یو څوک بل څه وعده به یو کوي به بل څه هیڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخي لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو خدای شتک زمون یو مشکل هم په پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د خلې سره نو خبرې کوي او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو هلته نه بیا आवाज نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ هم پریشانی نشته که دا جوړ زمونږ راغی. نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دې کې ګناه شته او که نه څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخکې کینی نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته او 2 رکعاته کړي دي. اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول نو چې ویتر به وکړ هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت هغې شته په ولاړه ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر ښه خدا دی چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي په ناسته د پیغمبر هم تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبي علیه السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. اول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ویزانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځاو وی امیتی عنا قرامکې وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا فإنها ألهتني دې په مانځه کې خطا کړم مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي هغې کې به سړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونځ به کوي. قبلې دیوال باید داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستي کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه. دا په دې پوه نه شو بنین باندې بنې مونځ کېږي خو کمیس اچوه. یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړي. رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده پرون هسپتال ته وړو دعا وته چې الله ولا شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وته چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږ دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی هغې ته دعا وکړئ هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری
دعا وتوکي چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکي الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکي نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چچا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کې او ته ولا پوره کې حاجتونه او پرونه محمد سیار الله تبار وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه شریعت سره موافق ټول له پوره کې چاته پریشانې ټینشنونه دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله